یو زبردست ختم درته ښیمه، نارینه هم کولی شي او زنانې هم کولی شي او ډېر اسان هم دی ښه. او 1000 پیرې فضایل یې ته بیانوم ښه، یو فضیلت درته بیانومه. او 1000 پیرې لا اله الا الله. کله چې 99 پیرې لا اله الا الله ووایې که نه، نو په سلمه پیره به محمد رسول الله وایې. صحیح شو. اوس کو یو کس 500 پیرې 600 پیرې یا 1000 پیرې لا اله الا الله ووایي او یو شوتي محمد رسول الله ونه ویم، موږ ته خپل شیخ صاحب فرمایله چې 115 پیرې محمد رسول الله محمد رسول الله ووایې، بس دا کافي کېږي. صحیح شو. دا لا اله الا الله به 70000 پیرې وې، 70000 پیرې. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، محترمو د دې صاحب دا خبرې تاسو واورېدلې. سمو د کېږي چې ډېرو ملګرو هغه د دې مختلف کلیپونه ما ته راستولي او ډېرې حصې ولما هغه وکتلې او ډېر افسوس رالی او افسوس مې په هغه وخت کې بیا زیات شو چې کله ما دا وکته د ده په زرهاو بلکې په لکاو خلک د دې متابعه کوي، یعنی د دې دا کلیپونه اوري. او حال دا دی چې دا یو مطلق یو جاهل دی. عزتمندو په یو چا باندې رد کول زما مقصد د هغې سره دا نه چې لکه څه شخصي ذاتي د هغه سره په پوله پټي سره زمونږ کملانجه ده، بلکې دا دین دی. که دا زمونږ پلار ورور هم یو مسله خطا وکړي هغه موږ بیانوو، او دا د سلفو او د اهل سنت والجماعت هغه طریقه وه. دا ورور چې کوم دی مسلمان موږ بلکې دا یو دعا ورته کوو چې الله دې ورته هدایت وکړي، الله دې ورته ښکلی علم ورکړي د قرآن او د حدیث صحیح علم چې د هغې نشر هغه اشاعت هغه مسلمانانو ته وکړي، نه دا ګډې وړې خبرې. نو دا زمونږ یو واجب دی او وظیفه ده زمونږ، او الحمدلله دا یو لوی جهاد مونږ ګڼو چې داسې مسلمانانو ته د هغې بیان وکړو. نو دلته چې دا کوم ورور دا مسلې کوي، بلکې ټولې مسلې چې د موږ کوم اورېدلې ټولې خطا دي. نو په دې وجه باندې د دې ورور کلیپونه ما اورئ، په دې وجه باندې ما اورئ چې تاسو هغه بېلارې نه شي یا داسې اعمال ونه کوي چې سبا له هېڅ فایده نه درکوي. پښتو کې متل دی وایي هندو ستړی الله ناراضه. همدغه وجه عمر رضی الله عنه یو راهب ولیده، د نصاراو یو عابد یې ولیده چې د ډېر عبادت نه د هغې د رنګ زیړ شوی د ژړاګانو نه. عمرتن هو ورته وژړلې، عمرتن هو سترګونه اوښکې رالې. ولې؟ چا تپوس وکړو ولې دا خو یو نصراني دی. هغې ورته نه عاملة ناصبه. وایي دا آیات را په یاد شو چې قیامت کې به ډېر انسانان داسې چې د الله به ډېر عبادت کړی، ځانونه به یې ستړي کړي، لیکن هلته به بې پښیمانه هېڅ فایده به نه ورکوي. وجه دا چې د الله او د الله د رسول په طریقه باندې به نه وي. د دې صاحب چې کومې دا خبرې بیانې کړي دا د الله او د الله د رسول په طریقه باندې خو نه دي، بلکې خلاف دي د هغې. دا اوس په کوم ځای کې راغلي دي؟ زمونږ واټساپ یې هغه کولاوي دي، الحمدلله دعوت دپاره فیسبوک یې کولاوي دي. څومره مسلې دا زه چې پرې رد کوم د دې ورور دته زمونږ غوږونه کولاو دي، واټساپ یې ورته کولاوي دي، فیسبوک یې ورته کولاوي دي. دا دې ما ته ثابت کړي، بس زه به بېرته د دې تایید وکړم چې واقعا دا صحیح سړی دی. دا خبرې ولې واورئ. دا خبره چې کړې ده ګوره دلیل چې بیانوي وایي واقعه ده، نه هلته دا د جهنم او د جنت خبرې دي چې الله په انسان د جهنم نه هغه دخ کوي. اول ته وایي چې واقعه کې راغلی دي، او واقعه څنګه د هغه بزرګ ذکریا صاحب هغه تللی دی او بیا کشف شوی دی، او کشف چا کړي؟ یو ماشوم کړی دی. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ ماشوم ته اوس کشف کېږي پلانکی به جنت کې دی او پلانکی به جهنم کې دی، او بیا دا هغې ته وبخو هغه هغې ته وبخو. دا څومره ګډې وډې هغه خبرې دي. صحیح دین باندې موږ عمل ولې نه کوو؟ هغه صحیح دین چې کوم دی احادیث چې څومره دي په خپل ژوند کې مونږ په هغه باندې عمل نشو کولی، دونه ډېر دي. ولې په صحیح باندې عمل ولې نه کوو؟ چې په ضعیف دغه ضعیف هم نه دی، بلکې دا یو منګړت یو دروغ واقعه د عزتمندو د دې صاحب د کلیپونو نه که چا سره د آخرت غم وي او دا غم وسړی چې په قیامت زه هغه اعمال وکړم چې قیامت کې به الله ماته هغه ثواب راکړي، د دې ورور دا خبرې دي نه اوري. او که چېرته وایي چې نه بس یو شی دی روان به یم او بس بیا زیدي ورپسې قیامت دی بس هېڅ فایده نه، بلکې الټا عذاب انسان ته ملاویږي. او دا خو دا نه چې نور به هم راوځي، نور یو څو صوفیان هم راوتي دي انشاءالله، په هغې به هم زه یو څو کلیفه کوم د دې دپاره چې مسلمانانو باندې حجت قائم شي، چې سبا له ورته الله وایي چې یا الله پلانکې مولا و غټې پټکیان والو او غټه ګیره هم پرېښې وه او دا مسلې به یې کولې، ویلې به چې الله ویلي دي او د الله رسول ویلي دي. نو بیا ورته دا حجت بیانوي چې تا ته دا نه ویل شوي چې دا سړی دروغ دی، دا خبرې دروغ دي، دا ثابتولی نه شي. نو په دې وجه باندې چې هغه حجت په جا باندې هغه افات نه شي. د دې سړي نه دا ځان وساتئ، دا خبرې هغه عبث دي. داسې نور هم د دې کلیپونه شته دی
یو کلیپ د هغې کې وایي چې چا سره کمې زنانه سره چې یو دغه توله سری په هغې باندې زکات شته دی داسې د جهالت نه هغه ډکې خبرې داسې نورې مسلې شته دی هغې بله مسله کې وایي چې چا اودس وکړو دا اوبه چې کوم دي دا ګندګۍ ته رواني هغه اودس یې نه کېږي داسې خبرې چې هغه عقل یې نه مني عزتمندو بله دا واورئ د ځان نه خبرې په دین کې کول دا څومره ګناه لري دا د کبائرو کې لویه ګناه ده یو حدیث دی صحیح حدیث د بخاري او د مسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما امته وای په ما باندې دروغ ویل ګوره دا داسې دروغ نه لکه یو تن چې تاسو کې په یو بل چا باندې دروغ وایي بل تن باندې بلکې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا که په ما باندې قصدن دروغ ویله وایي ځان لدې په جهنم کې هلته ځای هغه تیار کړي هلته یې تیار کړي سبحان الله د دې وجه نه دا دومره د خطر حدیث دی چې ډیرو صحابه او ډیرو تابعین خپل جبو ته هغه تالی واچولې تالی حدیث به نه بیانول وایي داسې نه چې موږ نه پکې دروغ ونه ویل شي د دې حدیث د یېرې د وجې نه ځکه چې جهنم ته پې لاړ نه شم نو موږ بیا چې دا خبرې چې کومې دي ثواب څه کې چې جهنم ته پې انسان ځي که یو سړی وایي چې لکه دا خو ګوره ذکر دی که نه زه مړه که صحیح نه نو د الله ذکر دی دونه پرې وي نه جهنم ته پې ځي جهنم ته وجه د جهنم دا ده چې تا دروغ ویله ځکه دا ذکر چې کوم دی دا خبره چې کوم ده دا خو اصل کې دا ده چې دا د الله د پیغمبر خبره ده که نه ځکه جهنم نه ازادېدل جنت ته تلل دا خبرې دا څوک کوي دا خو د غیبو مسلې دي دا د الله پیغمبر چې موږ ته کړي نه موږ ته خو پته نه لګېږي نه دا ول په پیغمبر باندې دروغ دي علیه الصلاة والسلام او بیا په الله جل جلاله باندې هغه دروغ دي ځکه پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نو په دې وجه باندې عزتمندو د داسې ملګرو د داسې خلقو نه اذان وساتئ ځکه دې کې ثواب نشته د الټا عذاب دی جهنم ته په انسان ځي هغه ذکرونه هغه عبادتونه چې په صحیح حدیثو کې دي هغه ډېر زیات دي په هغې باندې عمل وکړئ نه داسې په منګړتو خبرو باندې نو خلاصه دا شوه چې مطلقې کې چا سره د آخرت غم وي او اسې ځان ستړی نه کړي اسې په عبادتونو باندې ځان ستړی نه کړي چې هغه د قیامت کې الله نه قبلوي او الټه پې عذاب ورکړي نه یو د دې ورور د بیانونو نه هغه مطلق فریض وکړي مطلق فریض د دینه وکي یو څو نور دی هغه به زه هم وروسته تلیفونو کې د هغې وضاحت هم هغه ضرور کوم ځکه دا یو واجب دی انشاءالله زمونږه چې دا به ادا کوو هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم